السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم تاسو ګورئ احمد سعید بخاری یوټیوب چینل. مونږ په تیر درس کې د اسم علامات ویلو. نن به ان شاء الله د فعل علامات مونږه وایو سره د مثالونو. نو راځو سبق طرف ته. دا زمونږه سبق شپږم د علامات فعل. دا چې تقریبا اته علامات به مونږ نن ذکر کوو. اول نمبر د فعل علامت څه شی دی مونږ به څنګه پیژنو. اول به تعریف ذکر کو. فعل څه ته وایي؟ فعل هغه کلمې ته وایي چې بغیر د بل کلمې ملاوېدو نه معنا ورکوي او د درې زمانو نه یو زمانه پکې خامخا وي. تعلق ساتي لکه ضربه یضربو. دا فعل دی. دا وګورئ معنا هم پته لګي. ضربه وهل کړي، هغه یو سړي په زمانه تېره شوي کې او تعلق ساتي ماضي سره. یضربو همدغه رنګې وهل کوي یا به وکړي حال یا په استقبال کې. دا تعلق ساتي د زمانی سره او معنا مور کوي. اوس راځو علاماتو د مونږ به څنګه پیژنو چې دا فعل د اسم دی. نو د علامات چې مونږ پیژنو نو مونږ ته به پته ولګي چې دا فعل دی. نو راځو علاماتو طرف ته. اول نمبر علامات چې شروع کې لفظ د قد وي. شروع کې لفظ د قد وي. قد. اوس وګورئ په دې مثال کې تاسو وګورئ قد دی نو دا اوس فعل شو. قد قامت الصلاة نو دا یو علامه شو. او دویم نمبر چې سین وي. په شروع کې سین وي. په شروع کې سین وي. مثلا سيعلمون. سيعلمون دا سین. او دریم نمبر چې په شروع کې سوف وي. شروع کې څه شی وي؟ سوف وي. مثلا سوف تعلمون. سوف تعلمون. څلورم نمبر ضمیر مرفوع متصل وي. څه شی وي؟ ضمیر مرفوع متصل وي. مثلا ضربت. ضربت وګورئ. ضربتو وګورئ. ضربتي. نو تاسو خپل بیا مثالونه وباسئ. همدغه رنګې حرف جزم په شروع کې وي. څه شی وي؟ حرف جزم. اوس وګورئ لم تسمع. دا لم رالو نو دا د فعل علامه ده. همدغه رنګې لم تضرب. همداسې تاسو نور مثالونه راوالئ. او دا پنځم علامه د فعل څه شی ده چې حرف جزم په شروع کې وي. لم تسمع، لم تضرب وغیره. لم تقل. نور تاسو جوړوئ. شپږم نمبر چې تای ساکنه اخره کې وي. تای ساکنه اخره کې وي. علمت. دا وګورئ یو عین دی بل لام دی بل میم. دا تای ساکنه ده. نو دا د څه شی علامه ده؟ دا د فعل علامه ده. اوس اووم نمبر امر صیغه وي. امر صیغه وي. اکتب، اکتب، انصر وغیره وغیره. نو دا د فعل علامه ده. اتم نمبر نهی وي. مثلا لا تکتب ملیکا، لا تنصر مدد مکوه. نو اوس خو مونږه اسم علامه پرون ذکر که او ننم د فعل. اوس حرف ته راځو. نو حرف علامات د حرف څه شی دي؟ نو د علامات د حرف علامات دا دي چې هغه علامات چې نه په اسم کې وي نه په فعل کې وي نو دا به څه شی وي؟ هغه علامات چې تاسو نه مومئ نو نه د اسم علامه پکې وي نه د فعل، نو تاسو وپېژنئ چې دا حرف دی. نو محترمو دا نننې زمونږه مختصر سبق. انشاءالله امید لرم چې زمونږ سبق باندې به تاسو پوهیږئ. بیا کم چاته څه مشکل وي نو تاسو کولی شئ په کمنټ سیکشن کې خپل سوالونه لیکئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.